میاشت کې د روژې امام اعظم رحمه الله تعالی یو شپېته واره قرآن کریم ختماوي. څنګه ختماوي؟ یو ختم د ورځې، یو ختم د شپې. میاشت خو به 10 ورځې وي غالبا، 10 ورځې 10 شپې، شپېته نه کېږي. امام اعظم صاحب د شپې هم قرآن کریم ختماوي یوه شپه، او په یوه ورځ کې هم ختماوي. هره ورځ هره شپه د روژې امام اعظم صاحب قرآن کریم ختماوي. دا شپېته ختمه، یو ختم به په تراوو کې کاوي، دا یو شپېته ختمه. امام اعظم صاحب هغه شخص و چې په میاشت کې د روژې یو شپېته واره قرآن کریم ختماوي. نن یو جاهل سره ته وایي، یو بېدینه، یو لا مذهبه وهابي سره ته وایي، وایي زما او د ابو حنیفه صاحب بیا څه فرق دی؟ معاذ الله، زما او د امام اعظم څه فرق دی؟ هغه هم یو شخص و، زه هم یو شخص یم. زموږ عامو مؤمنانو ته څه وایي دا ګمراهان؟ وایي تاسې د خپلو ځانو څه ابو حنیفه صاحب جوړ کړي. تاسې څه کوئ چې په ابو حنیفه صاحب پسې یاست؟ هر سړی کولی شي چې د ځانه ابو حنیفه جوړ کړي رحمه الله تعالی. دا د جاهلانو خبرې. نو زه وایم امام اعظم خو دغه شخص و چې یوازې په روژه کې یو شپېته واره قرآن کریم ختماوي. دې کولی شي؟ اوس که دغه بې مذهبه ته ووایو لا مذهبه ته چې دې کولی شي، ته ونیسه په یوه شپه قرآن کریم ختم که. په یوه شپه امام اعظم په یوه شپه قرآن کریم ختماوي، په یوه ورځ یې قرآن کریم ختماوي. امام اعظم خو هغه شخص و، اوس تا او د امام اعظم فرق نشته. امام اعظم هغه شخص و چې بیت الله شریف ته ورننوتی، په 2 رکعاتو نفلو یې شروع وکړه، 15 سپارې په دا یوه رکعت کې وویلې، 15 په دا بل رکعت کې. ټول قرآن یې په دا 2 رکعاتو نفلو کې ختم کړ. امام اعظم هغه شخص وستا او د امام اعظم فرق نشته. امام اعظم هغه شخص و چې 50 حج یې وکړه. امام اعظم هغه شخص و چې 40 کاله یې د ماخستن په اوداسه د سهار لمونځ کړی. امام اعظم دغسې یو څوک 40 کاله د ماخستن په اوداسه د سهار لمونځ. اوس که وهابي ته ووایو چې ته ونیسه یوه هفته یې وکړه، یوه هفته د ماخستن په اوداسه د سهار لمونځ وکړه، یوه هفته کولی شي؟ کله وحاشا. امام اعظم خو 40 کاله د ماخستن په اوداسه د سهار لمونځ کړی. امام اعظم هغه یو څوک، امام اعظم هغه یو شخص و چې الله عزوجل په دین کې پوهه ورکړې وه. مجتهد و، مجتهد په قرآن و په حدیثو پوهېدی. امام اعظم هغه یو څوک بے حساب مسائل د فقه امام اعظم د قرآن و د حدیث سره ایستلي، بے حساب مسائل. اوس که موږ د وهابي څه پوښتنه وکړو، ونیسه یوه مسله د قرآن و د حدیث سره وباسه، یوه مسله د قرآن و د حدیث سره وباسه، ما ته قناعت راکړه. نشي کولی. یؤتي الحکمة من یشاء ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا. پوهه په دین کې الله عز وجل هر چاته نه ورکوي. حکمت، فقه، پوهه په دین کې دا یو نعمت دی، دا الله عز وجل هر چاته نه ورکوي. دا الله عز وجل چې اراده وسوه هغه چاته ورکوي. نو هغه زموږ امامان و، مجتهدین حضرات، هغه فقها و، هغه مجتهدین و، هغو ته الله عز وجل فهم د قرآن و د حدیث ورپه برخه کړی و.